سلام افغانستان ټول ستړي مشي خراغلاس او هرکله د خبرونو په دوام کې دا ځل هم د ننګرهار ولایت بېسودو ولسوالۍ اتمې ناحیې ته راغلي یو. شل کاله دلته بغیر هدیرې نه تېر شو، کله کانال ته وړل، کله دامان ته وړل، کله یو ځای ته کله بل ځای ته. هدیره مشکلات موږ نه لرو او موږ 200 کسان دلته زندگی کوو. نورستان مینا په نامه 200 کسان نورستان مینا په نامه دلته زندگی کوو. دوی به دغه 20 کاله شاوخوا کم زیات عمر دلته څنګه تیر کړی وي چې اما د چا هدیره نه وي، مشکلات ستونزې، دوی به خپل مړي ژوندی څنګه کړی او مشکل دی چې قبرستان اوسه پورې نه لرو. پخوا خو داسې هم و چې هلته عمومي قبرستان و، اوس هغه هم ډک شوی دی. اوس داسې قبرستان نشته چې موږ هلته خپل مړي هملته ښخ کړو. د سختن تعالی په سپیشلی نامه سلام افغانستان ټول ستړي مشي خراغلاس او هرکله د خبرونو په دوام کې دا ځل هم د ننګرهار ولایت بېسودو ولسوالۍ اتمې ناحیې ته راغلي یو. په اتمې ناحیې کې یو کلی دی د نورستان مینې په نوم باندې یادېږي. دلته د نورستان مینه کې د نورستان خلک اوسېږي. زر شاوخوا څه کم او زیات کورونه دي. په دې زرو کورونو کې دلته ژوند زندگی نورستانیان کوي او قدرمنو هیوادوالو قدرمنو لیدونکو 20 کاله 15 کاله کم زیات شاوخوا کلونه کېږي چې دوی د نورستان نه راکټ شوي دي ننګرهار ولایت ته. دلته د دوی یو مشکل دی، نن راغلی یو د هغې مشکل لپاره په شریکه باندې په خپلو هیوادوالو وطنوالو مسلمانانو خویندو ورونو باندې او هغو نورستان میشتو چې په اروپا خارج نور مملکاتو کې اوسېږي په هغوی باندې د مرستې غږ کوو. ډېر یو غټ مشکل دی او لاس چې مات شي هغه غاړې ته ولیږي. نو دوی دلته کلینیک هم لري، مکتب هم لري، ډېرې ښایسته د خویندو ځانګړې مدرسه، د ورونو دپاره ځانګړې مدرسه لیلیا، هر څه دی مکمل لري. خو یوازینۍ ستونزه مشکل چې د دوی هغه غټ مشکل دی هدیره دلته نشته ده. دوی د هدیرې ستونزې مشکل سره نهایت زیات لاس او ګریوان دي. دوی نه مې واورېدل چې دوی د دوی مړي خلکو د هدیرو نه ایستي دي. دوی ډېر زیات تنګ شوي دي. دوی خپل مړي ان کابل کې دامان همداسې لرې پرتو سیمو ته وړي دي او هلته یې په وزر او زارۍ باندې ښخ کړي دي. دا ټول په دې خپرونه کې راځي د دې کلي مشران او د ځانګړې شورا لري، د شورا مشران د شورا رئیس معاون صاحبې ټول همدلته آمده دي. هغوی سره خبرې کوو، خپرونه جوړوو، زموږ سره پاتې شئ، ملتیا مو وکړئ. ډیر یو منظم کلی دی، ډیر یو ښایسته کلی دی. تاسې دا کوڅې سړکونه یې وګورئ، ماشاءالله ډیر پراخه دي. خو هیڅ نور یو مشکل هم نشته دی. یوازینی مشکل چې هغه قبرستان یا هم هدیره ده او دا باید خامخا حل شي، ځکه چې په کوم ځای کې هدیره نه وي ژوند بالکل سخت دی. د دنیا 2000 مشکلات ستونزې دي او هدیره د یو کلي دپاره د ولس دپاره ډېره ضروري ده. السلام علیکم، جوړ په خیر، ستړي مشئ. په خیر جوړ په خیر، تاسو هم ستړي مشئ، تاسو ټول ستړي مشئ، ټول ستړي مشئ، ټول ستړي مشئ، ټول په شریکه ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. راشئ لږ مخکې راشئ. ستاسې نوم مبارک؟ زه عبدالمعروف غمشریک یم. غمشریک عبدالمعروف. ستاسې نوم؟ قاري صاحب عنایت الرحمن او د دې نورستان مینې شورا رئیس یم. ماشاءالله رئیس صاحب ته یې ښه راشه، نږدې راشه، مخکې دې خوا راشه، ته دې خوا راشه او تاسې هم نږدې راشه. یا ښه مین کس خو مې دا د پیدا کړ، نو غوښتل مې چې د شورا رئیس صاحب پیدا کړم او دی راته دغه مشکل په خپله وایي. تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. هر کله راشئ، موږ هم ستاسې په راتګ باندې خوشحال یو. الله هم هر کله راوله. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. مخکې مې په انانس یعنې د خپرونې په پیل کې مې یادونه وکړله چې دلته د ژوند
ډېر ضرورتونه ډېر مشکلات هغه ان شاء الله رفع دي کنه لکه مکتب شو مدرسه شو کلینیک شو نیک شو او یوازینی مشکل دلته څه دی نن مونږ هم راغلي یو ستاسې په غوښتنه باندې او دغه مشکل باید لیدونکو ته واضحه کړو مشکل خو ډېر دی خو یوازینی اهم مشکل چې دلته زمونږ د نورستانیانو ورونو د قبرستان نشتوالی دی د هغې د وجې نه زمونږ دلته ولس ډېر په مشکلاتو سره مخامخ دی د هغې د وجې نه مونږ کوشش کوي هلې ځلو کوي چې موږ انشاءالله د قبرستان لپاره هلې ځلې وکړو او دغه قبرستان ترلاسه کړو انشاءالله رئیس صاحب ډېره مننه دغه نور کلیوال هم شته دي او مخکې به نور مشران هم یې که نه مخکې مشران هم د کلي ته به انشاءالله په خیر سره ځو مخکې ځو دمه کلي ته به ورځو سمه ده لیدونکو راځئ زموږ سره پاتې شئ مخکې ځو کلي ته او د دغې کلي ټول وضعیت حال احوال تاسو ته درکوو په دغې خپرونه کې ملتیا مو وکړئ راځئ ما سره د نورستان یو قومي مشر چې دلته موږ سره موجود دی دې نه به نظر واخلو د دغې موضوع په اړه اړوند دا به موږ ته ځینې پوښتنې ځواب کړي او ستونزه مشکلات به موږ ته ووایي چې دلته دا ستونزه مشکلات د څومره وخت نه دلته دي او باید څنګه د حل لاره ورته پیدا کړو. السلام علیکم. وعلیکم سلام محترم. موږ تقریبا 18 کاله موږ دلته بیله کې زندګي وکړو. زه خپله حاجی ولی محمد ما سپینګیری شوی یم دلته قبرستان پکې درک نشته. ستاسو نوم مبارک؟ حاجی ولی محمد. ولی محمد څو کاله عمر دی؟ 80 کاله عمر دی. 80 کاله دغه 18 کاله 22 کاله شاوخوا دغه بغیر د ادیرې نه دلته تیر شو؟ بغیر د 3 کاله دلته بغیر ادیرې نه تیر شو. کله ما کانال ته وړل کله دامان ته وړل کله یو ځای ته کله بل ځای ته ادیره مشکلات د موږ نه لرو او موږ 200 کسان دلته زندگی کوو نورستان مینا په نامه 200 کسان نورستان مینا په نامه دلته زندگی کوو خو مشکلات دی او ادیره نشته او زمونږ دا فریاد دی او دا باید یو منظم ځای واخیستل شي د نورستان خلکو دپاره. نورستان خلکو دپاره یو ځای کې ځای واخیستل شي او دنیا خو فاني دی او هلته به ښخ کړي او چا کومک وکړو او موږ خپل چنده ورکوو هر څه چې کول پکار دي. ښه یو پوښتنه مې ذهن ته راځي وبې درنه کومه خفه م رانه نه شي او الله تعالی دې تا غوندې مشرانو ته ډېر زیات عمر درکړي او الله دې صحتمند لره الله دې خوشحاله لره. کله دې داسې سوچ کړی دی کاکا جانه چې ولا مرګ خو شته که چېرته خدای ناخواسته یو دم په ما څه وشي یا زه مړ شمه که نه زما په دې دنیا کې ابودانه نوره نه وي ما به چېرته ښخوي داسې سوچ فکر درغلی؟
او زما سوچ ته ان شاء الله اراده لرم او که چېرته نه دلته اوس مشکل دا درې دی که نه تا ته به دا سوچ فکر دی چې زما مړی به چېرته وړي یا به زه چېرته ښخېږم دغه زما سوچ ته که نه ماشومان به مري خپلوان به وي یو مسافر ورور هلمند راځي مخکې دا خرزې او دا زمونږ دا ستاسو خپل د نورستان و مېلمه و او مېلمه نه ښه نورستان نه راغلی و د خرزې او د اشرفین حکومت کې عسکر مړ کېدو دلته راوړل ښخېدو ځای نه و هغه مونږ یو طرف بل طرف مونږ وړل مشکلات که نه زمونږ نورستان ته راځي که نه کلي ته راځي بل ځای ته خو نه ځي مشکلات زمونږ د هدیرې دپاره خدای د هدیرې جوړولو دپاره او مسلمانانو ته توفیق ورکړي زمونږ اسلامي امارات او زمونږ اسلامي امارات مونږ سره دغه وکړي موږ سره همکاري وکړي موږ هم هغې سره یو ځای به او قبرستان ځای به واخلو خوشحاله اوسئ بس خدای مهربانه دی دا د موږ په ټولو نورستانیانو باندې هغه که په اروپا خارج نور مملکتو کې اوسېږي داخل کې دلته دي نو دلته هم دا 10 کورونه شاوخوا باید یو بل ته لاس ورکړو انشاءالله دا مشکل حل کېږي انشاءالله انشاءالله دا شته یو به بل بل لاس ورکړو خپل هم شانده وکړو یو لاس نه خو ټک نه خېږي نه یو لاس به ټک نه خېږي او بهر ملکونو زمونږ کوم ورونه چې مزدور کوي هغوی نه به 500 روپۍ راغواړو او مونږ انشاءالله خو مشکل غټ دی باید حل شي او حل به شي خدای ته حل کړي مونږ بېشک الله حل کوي انشاءالله ډېره مننه تاسو ته خوشحاله اوسئ ډېره مننه ملتیا مو وکړئ همدې کلي کې نور مشرانو سره به هم خبرې کوو او د دې دغه ستونزې مشکلات د خپله د نږدې نه واورئ مزل مو داسې نیم ساعت نه زیات وکړو نو د بنغرو د بازار نه نارسیده چې لږ مخکې راشي بیا دې کلي ته داخل شي بیا نو دا لاره مستقیم سیده د کامې پل ته تللې ده او دې خوا چې دی سیند دی نو تاسې وګورئ چې څومره غټه ساحه څومره غټ تعداد سره یعنې زر شاوخوا کم او زیات کورونه چې دلته اوسېږي دوی ایران دې ته یم چې دوی به دغه 20 کاله شاوخوا کم او زیات عمر دلته څنګه تیر کړی وي چې اما د چا هدیره نه وي مشکلات ستونزې دوی به خپل مړي ژوندی څنګه کړی او خپل مړي به څومره په سختۍ سره په څومره وزر او زارۍ سره په څومره مشکلاتو سره په یو هدیره کې او بل هدیره کې به ښخ کړي څومره دردناکه څومره د افسوس نه ډکه خبره ده نو دا د همدلته ټول خلک حاضر دي او رئیس صاحب د شورا هم حاضر دي هغې سره به نورې خبرې کوو ملتیا مو وکړئ ښه راغلاست او هرکلی دا د اوس نو د کافي اندازې مزل وروسته دا دلته راورسېدو سیند غاړه کې یو موسم هم ډېر ښایسته دی ښایسته تېرېږي او رئیس صاحب بیا هم ښه راغلاست تاسو ته هم ښه راغلاست او خدای مو هر کله راوله ستاسې په راتلو ډېر خوشحال یو
الله هم هر کله راولي. خوشاله اوسئ. دغه روژه کې چې سړی وږی یا تږی نه وي که نه هغه روژه هم بیا خوند نه ورکوي. خوند نه کوي همدارنګه کار وکړي یا ورزش وکړي یا چېرته پیاده مزل وکړي نو او د ولس دپاره منډې وهي یا ځان داسې خوله کې بیا د روژه هم مزه کوي. هم خرما هم ثواب. هم ثواب همداسې ده که نه. را به شو اصلي موضوع ته. دلته د نورستان په مینه کې بار بار مې خپرونو کې یادونه وکړه چې زر شاوخوا تعداد سره کورونه اوسېږي او د دلته روزمره ژوند کوي او تاسې ګورئ چې د دوی غټ مشکل قبرستان یا هم ادیره ده. همداسې ده که نه؟ هو همدغسې دا خو واضحه خبره ده. دلته چې د کم قومونه اوسېږي هر یو ځان ته هدیره لري او چونکې موږ دا 20 کاله شاوخوا دلته وخت تېرو بغیر د هدیرې نه. دا موږ ته چې نورستانیانو ته او غټه ستونزه عمومي همدغه غټ ستونزه همدغه دی چې د هدیرې نشتوالي د وجې نه موږ ډېر وخت کې داسې وطنداران چې د ضعیف خلکو د وجې نه موږ په تکلیف کېږو او یعنې ډېر کله د قبرستان کې د مړي ښخول نه داسې موږ دغه شوی وو مایوسه شوی وو چې دې ته مجبور شوی وو چې انشاءالله خپله کوشش وکړو هلې ځلې د یارانو دوستانو په دغه باندې چې موږ ځان له هدیره واخلو او انشاءالله د خپل هدیرې څښتنمن شو. تر اوسه مو اقدام کړی دی چې تاسې په خپل منځو کې لکه زر تعداد سره کورونه ماشاءالله ډېر زیات کورونه دي که نه په خپل منځ کې مو داسې کومه پرېکړه کړې ده چې په خپل منځ کې یو څه اندازه پیسې راټولې کوئ او د کور په سر ټاکلې پیسې خو همدغه د خپل د هیوادوالو د بد اقتصاد د وجې نه موږ انشاءالله کوشش کوو چې ټاکلې پیسې د کلي د ولس د خوا نه ټاکلې دي تقریبا 1000 روپۍ یا څه کم د میاشتې د میاشت نه د عمومي همدغه موده ورته نه ټاکل شي په دومره موده کې به ورکوئ یو میاشت کې همدغه یو میاشت ورته وخت ټاکلی دی دې کې به د ولس دا څومره دلته میشت خلک دی دا به خپل هغه ټاکلې پیسې به موږ ته هغه حاضرۍ او برابرۍ شورا ته به سپاري. خزانه دار شته په شورا کې؟ او الحمدلله خزانه شته. مولوي صاحب زبیر زموږ د مالی دی خزانه دار دی او څه چې پیسې راځي نو انشاءالله داسې واضح هغې ته حواله کېږي او معلومې پیسې دي څوک لاسوهنه نه شي کولی دې کې انشاءالله. تاسو چېرته ځای خوښ کړی دی د هدیرې دپاره ګرځېدلي یاستئ تللي یاستئ یا او الحمدلله ډیر ځایونو کې موږ ملګري او سپین ږیري دا ټول شورا کسان ګرځېدلي او څو ځایونه هم درک کړی دی خو چونکې خلکو سره د پیسو د کموالي د وجې نه موږ لا پخه خبر نه دی کړی دی. بعضې خلکو سره هم خبرې کړې دي انشاءالله امید دی چې څه کومک او څه مرسته وشي موږ سره او څه نقدي بودیجه برابر شي موږ به انشاءالله خپله د هدیرې اغوستو کې به اقدام کوو. هماغه پیسو مطابق به ګورئ هماغومره به ځای اخلئ که ډېرې او که لږې لږه لکه لومړی اقدام دی او ګزاره به کوو څنګه خپل مشکل به رفع کوو چې تر څو پورې دا لنډ مزل وکړو چې تر څو چې د ولس څومره لیوال تیاوي او څومره کومکونه موږ سره هماغه اندازه باندې موږ ولس او سپین ږیري به د شورا کسان ولاړ شو او انشاءالله څومره زموږ دپاره کافي هدیرې دپاره ځای و هماغه به موږ اخلو او انشاءالله خپل ضرورت به رفع کوو د هغې نه انشاءالله. الله دې وکړي په خیر سره. دغه 20 کاله خو ډېر عمر دی او په دې کې به ډېر زیات ستونزو مشکلاتو سره مخ شوي یاستئ تاسو؟ او ډېر ستونزې راغلې تقریبا د 20 کالو تېرېدو سره داسې قسم صحنې موږ ته راغلی دی حتی کې د ضعیف خلکو د وجې نه قبرستان کې موږ لا پرېښوستی نه یو هدیره کې پرېښوستی نه یو او مړي هم یو ځای نه واخله بل ځای ته هم انتقال کړی څه کلي ته هم لېږلی نه پرېښوده بس دا وګورئ دا د خلکو مسلماني ده نو مړی دې نن سبا و ظالمه ته دومره فکر وکړه چې په دې ورور باندې سخته ده تنګه بده ورځ د درد دی پې او ستا کار ته وګوره دا څنګه چل دی بس بعضې پکې ښه خلک هم وي خو بعضې خامخا د یعنې 15 واړه ګوتې یو شی یو راشان نه دي کې ښه خلک هم وي خو بعضې هغې کې چې کوم خلکو دا خو پیسې مات کړي خپل قوم ځان لپاره هدیره اغوستې نو هغوی هم اغوستې ځان لپاره ځان ته اغوستې دي خلکو خو بیا هم یو مسلمان چې وفات شي نو بیا خامخا نو دومره الف هغه کومک خو خلکو سره کوي که څنګه کومک خو کوي خو بیا هم د ټول ولس چې رضایت نه وي هغه خو خپله شخصي او سړی نشي کولی چې هغې کې خپل مړي ټول ولس به راپاڅېده چې مه کوئ دا کار مخنیوي کړی دی بیا به ستاسو چېرته تللی بس کم شناخت موږ چا سره د انډیوالانو یار دوستانو هغې په واسطه باندې مې چېرته ډېر مړي هملته ښخ کړی دی او بعضې دلته حکومتي هدیرې وي هغې کې هم موږ خپل مړي هملته ښخ کړی دی او اوس هماغه هدیرې چې کوم حکومتي هدیرې وي هغه هم ډک شوی دی اوس ځایونه نشته چې هغې کې موږ خپل مړي ښخ کړو او مجبور یو چې خپل هدیرې پیدا کول دپاره هلې ځلې وکړو
او بله لازمه ده کوشش وکړو ان شاء الله دغه خبرونه نورستان میشته کې د هیواد نه بهر دي او هغه ته هم ز په هغه غږ کوم چې تاسو د خپل نورستاني ورونو سره ودرېږئ په کلک په هوډ سره په کلک اعتماد سره او د بریالي کې چې ان شاء الله دوی وتوانېږي او سنداز ځمکه د ادارې لپاره وقف کې وایخلي همداسې ده که نه همدغسې دی غږ مو په چا دی غوښتنه له چا نه کوئ غوښتنه همدغه د ټول زموږ نورستانیان که داخل کې یا په خارج کې که په سفر کې یا په حاضر کې د ټول نه غوښتنه دا دی چې دا ټول عمومي مشکل دی صرف زما مشکل نه دی چې زه خپل مشکل رافع کړم د ټولو مشکل دی دې کې موږ سره هر نورستاني هر مسلمان موږ سره پوره همکاري وکړي او د الله په وړاندې خپل اجرونه دی بله تر اوسه پورې ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ تاسې خپرونه زموږ سره وګورئ یا د ننګرهار ولایت بېسود ولسوالۍ اتمې ناحیې نورستان مینې ته راغلي یو او موضوع دا ده چې دوی زیاتره د ژوند مشکلات رفع دي خو یوازینی مشکلات یې دا ده چې هدیره نه لري او شل کاله شو سرګردانه دي په مشکلاتو کې ډوب دي نو ملتیا مو وکړئ خپرونه وګورئ مننه رئیس صاحب ډېرې ښې خبرې وکړلې او ځینې معلومات تاسو واورېدل دلته به د بل ورور سره خبرې وکړو چې د مالی برخې مسؤل دی دا به هم ځینې معلومات او ځینې غوښتنې به تاسو نه لري السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ستړي مشئ په خیر حال ډېره خوشحاله اوسئ ځان معرفي کړئ لنډو کې زما نوم خو زبیر دی د نورستان ولایت او د کامدش ولسوالۍ اوسېدونکی یم فعلا همدلته ژوند تېروم خوشحاله اوسئ په همدې کلي کې یاستئ همدې کلي کې یو دغه کومې سیمې چې مشران یي که نه هغې بیا په ځینې موضوعګانو کې زیاتره مشکلاتو ستونزو کېږي که نه او همداسې ځکه چې راجع ټول همغې ته کېږي هره خبره همغې ته راجع کېږي که نه او همداسې تاسې دغې مشکلات ته څومره دردېږئ یا څومره ځورېږئ واقعا کوم ځای کې چې خلک اوسېږي نو هملته خو ستونزه هم او هر قسم مشکلات انسان په ژوند کې راځي همدلته چې موږ اوسېږو تقریبا اوس 20 کاله کېږي ډېر مشکلات دي نه یوازې چې همدا قبرستان دی همدغه شان دی نور د سړک مشکلات هم لرو د برق د مکتب خو خیر هغه حل دي که نه ځینې موضوعونه اوس زموږ فعلا همدغه مشکل دی چې د قبرستان اوسه پورې نه لرو پخوا خو داسې هم و چې هلته عمومي قبرستان و اوس هغه هم ډک شوی دی اوس داسې قبرستان نشته چې موږ هلته خپل مړی هملته ښخ کړو دا زموږ مشکلات دي همدې کلي کې همدې دپاره زموږ هم اوس هلې ځلې شروع کړی دی انشاءالله ګورو به که لنډو ساحو کې هدیرې شته دي مثلا بل کلو یا بل ساحه کې چې هلته مړی ویسې نه پرېږدي نه همداسې خلکو شخصي قبرستان دی هدیرې دی نو هلته نور خلکو نه اجازه نه ورکوي نه ورکوي په هېڅ صورت سره او مشکلات ستونزې مو سره منځته راغلي که نه او ستونزې راځي چې ډېر کرت یې زموږ خلک تللی دی قبرستان ایستلو دپاره هلته خلکو نه دي پرېښی او همداسې بل چېرته تللی دی هلته هم همداسې ګرځو را ګرځو نو کوم ځای کې چې ځای برابر شي نو هملته ښخوو اوس کوم ځای کې چې مړی وشي یا وفات شي که نه بس تاسو او د ټولو نه به اولنی سوچ او فکر لرئ ورسره همدا چې دا به اوس کومې هدیرې ته وړو او همدا یې چېرته به یې وړو خو زموږ همدلته مرکز همدغه دی که نه نورستانیانو کلي نور خو جلال آباد کې خو ډېر ځایونو کې اوسېږي خو دا مرکز دی چې کوم ځای کې چې مړی وشي همدلته راوړي همدلته یې راوړي خامخا قوم همدې ځای نه بیا هغې قبرستان بندوبست همدې ځای نه نیسو خپل او خپلوان ټول همدلته یي که نه او همدلته بیا د دې نه چرچ ته فیصله وکړه زه یې او هملته اوس تا خو ویلې چې نورو ځایونو کې هم ځای نشته دی دلته هم ځای نشته دی دا به څه کېږي خو ځایونه خو همداسې مشکل غټ دی که نه مشکل شته خو څومره باید زر حل شي خرڅېږي همداسې خو قبرستان دپاره همداسې عمومي حکومت هم نه دی وقف کړی همداسې ځایونه شته حکومتي دولتي ځمکه هم شته خو هغه خرڅېږي اوس مجبور یو چې موږ واخلو ځان دپاره څومره اندازه پیسې به تاسو دغې ځمکې دپاره تر اوسه ترلاسه کړي اوسي یاره زموږ هلې ځلې اوس الحمدلله شروع دی اوس زموږ 100% نتیجه ورکړې اوس خلک ټول خوشحال دی په دې کې ځکه چې خیر کار دی که نه دې کې چې هر چا همدا مشکل دی انشاءالله زموږ ټیمونه بس ګرځي را ګرځي کور په کور کې بس خلکو خوشحاله دی او وعده ورکوي چې همدې میاشت تر اخره پورې انشاءالله پیسې تسلیم کړو سره تر اوسه پورې چې همدلته کلي کې جمع شوی دی 40 زره پورې همدلته جمع شوی دی او نور هم هلې ځلې روان دی کوششونه په دې تمه یو چې یو ورځ له خیره سره
دغه غټ مشکل چې تاسو دلته په نورستان مینه کې لري دا هم په خیر سره حل شي او ان شاء الله امید لرو. ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسئ. جزاک الله. مننه. ملتیا مو وکړئ او د نور مشران کشران هم شته هغوی سره به هم خبرې کوو او د نورستان په مینه کې اوس دا د سیند غاړې ته راغلي یو، ډېر ښایسته ځای دی. بیا هم ښه راغلاست. مالي زبیر خبرې وکړلې او هیله ده چې تاسې ځینې معلومات اورېدلي اوسي. السلام علیکم. علیکم سلام. ستړي مه شئ، بخیر رانئ. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. نوم مبارک مو؟ نوم مې محمد سرور دی، نورستان مینې د شورا معاون یم. شورا معاون یې. ښه، ته هم د نورستان یې؟ بلې. ښه، دغه پوښتنه مې ځکه وکړله چې دا ستا پښتو هېڅ نه معلومېږي چې د نورستان یې؟ نه، زمونږ ټول وخت دلته تېر شوی په دې خاطر باندې ما په پښتو څوک نه پوهېږي. زه د نورستان یم که د ننګرهار یم. نورستان د کومې ولسوالۍ؟ نورستان کامدېش ولسوالۍ. کامدېش ولسوالۍ. ښه، لږ نږدې راشه، مخکې راشه. ځان دې چې قید کړی دی که نه؟ وږی شوی خو به نه یې؟ نه نه نه، ورې ماشاءالله ډېرې ښې دي، هوا یخه ده، کوم تاثیرات نه لري. ښه، خوشحاله اوسئ. ځینې پوښتنې ډېرې زیاتې چې هغه پوښتنې ځواب شولې، رئیس صاحب ځواب کړلې، مالي ځواب کړلې. تاسې څه نظر لرئ په دغې موضوع کې؟ واقعیت خبره دغه داسې یو موضوع ده. خیر یو کلي په ساته مشکلات ډېر زیات دي، لکه سړک شو، مکتب شو، جومات شو، مدرسه شوه. هغه خبرې دي چې د هر څه نه مهمه خبره موږ د پاره چې دا هدیره ده او دغه مشکلات سره د کلونو را په دې خوا موږ لاس وګرېوانې چې اوس د شورا د خوا نه موږ اخر داسې یو تصمیم ونیو چې حکومت خو هغه کومه هدیرې چې د جمهوریت په وخت کې وقف شوي وي هغه اکثریت ډکې شوي، د ښخولو دپاره هېڅ ځای پکې نشته. موږ مجبور شو چې په دې خاطر باندې اکثریت قومونو دلته داسې کارونه کړي، په خپل شخصي پیسو باندې هدیرې اخیستې 15-20 یو جریبه وس مطابق، چې حتی اکثریت خلکو د خوا نه هغه هدیرو ته حتی پیري کېږي، څوک نه پرېږدي چې پکې مړي ښخ کړي بل څوک. او په دې خاطر موږ هم داسې یو تصمیم ونیو. شکر دلته موږ ډېر زیات خلک اوسېږو، شاید تاسو ته یو داسې یو سوال پیدا شي چې دلته 1000 کورونه اوسېږي ولې هدیره نشي اخیستی؟ صحیح د 1000 کور نه موږ دلته اوسېږو، که داسې حساب وکړو شاید د دې نه ډېر هم اوسي، خو یوازینۍ ستونزه چې دا هغه دا ده چې فعلا ټول خلک وزګار دي، ځوانان وزګار دي، کار روزګار نشته، اقتصادي وضعیت خراب دی د خلکو. حتی که دا فعلا به همداسې کور نه په دې روژې مبارکه میاشت کې به کور نه موجود دي چې حتی د خوړلو به شی نه لري. نو په دې خاطر چې یو څوک د خوړلو یو شی ونه لري نو به هدیرې ته شی ورکړي. نو موږ خپل کوشش شروع کړی، د کلي د شورا د خوا نه ټیمونه هم تعین کړي دي هرې ساحې ته وردي چندې په خاطر باندې. ځکه موږ بیا داسې یو پلان لرو که خدای پاک موږ د دغې هدیرې خاوندان کې موږ به د نورو خلکو دا کار نه کوو چې څوک به پرېږدو او څوک به نه پرېږدو. نو موږ په دې خاطر کوشش کوو چې ساحه زیاته واخلو، ساحه ډېره واخلو چې موږ سره د نورو مسلمانانو ورونو هم ښه وشي. آفرین. بله، تر اوسه تاسو خپله شخصي که نه لکه هر یو خپل جلا خپله برخه لري، خپل د کار مهارت لري، تاسې چا سره دغه موضوع شریکه کړې ده او مرسته مو ترېنه غوښتې ده؟ یاره فعلا خو موږ داسې یو تصمیم نیولی چې شروع د خپل کلي نه کړې او د کلي موضوع موږ په دې خاطر جدي نه نیسو. مخکې مې درته وویل چې دلته کار روزګار نشته، اقتصاد وضعیت خراب دی. نو موږ وایو چې کوشش موږ دلته د خپل کلي کې وکړو چې څومره پیسې موږ دلته ټولوی شو دغه دي. بیا موږ داسې ځان غوندې د یاران دوستان د خوا نه چې همکاري موږ سره کوئ نو په دې خاطر موږ به په نورو وطنوالو باندې وطندارانو باندې بالخصوص د نورستان کم وطنداران چې په خارج کې د هغوی باندې موږ هغه کوو. بیا هغې سره په خوا کې هیوادوال چې د هر ولایت دا مهمه نه ده، دا د ثواب کار دی او دا د هر مسلمان ایماني وجداني وظیفه ده چې په دغې کې موږ سره همکاري وکړي او بیا به انشاءالله هر چا ته وایو چې موږ سره دې کومک وکړي او یو د هدیرې دپاره یو پراخ غټ ځای والو چې مشکل ورسره د ټولو خلکو. انشاءالله ډېرې ښایسته خبرې وکړې ماوین صاحب، ډېره مننه. لکه څنګه چې ماوین صاحب وویلې چې موږ به د نورو قومونو غوندې نه کوو چې ولا دا ستا مړی دی او دا دی او دا هغه دی او دا پرېږدو دا نه پرېږدو که نه. نو ټول په مشترکه ټول مسلمانان دپاره دوی کولی شي چې یو غټ ځای واخلي او ښه په ډاډه زړه راشي. نو تاسو نه ډېره زیاته مننه، تاسو نه مننه چې رالې، خوشحاله ډېره مننه. ملتیا مو وکړي، نورستان مینه کې یو او دلته درته موضوع اړوند یو خپرونه جوړوو.
بیا هم ښه راغلاست او قدرمنو لیدونکو دا د مولوي صاحب څنګ ته راغلو او اوس به د دې نظر هم په دغه موضوع کې واخلو. نو موږ خو ټول کلي کې وګرځېدلو او تاسو دغه کلي د مشرانو کشرانو ټولو نظر واورېده. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ډېر مننه ستاسو دغه کلي ته راغلي میلمانه او زموږ احوال تپوس له الله دې تاسو ته خیر اجر درکړي. خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه کوم. مولوي صاحب محترم نوم مبارک مو؟ زما نوم عبدالظاهر دی. عبدالظاهر مدني. دلته استاد هم یم، دلته امام او دغه مسجد. ډېر ښه ماشاءالله. خوشحاله اوسئ. الله دې په ژوند کې برکت واچوه. مولوي صاحب محترم څو کاله کېږي دې کلي کې اوسېږي؟ ما خو تقریبا 14 کاله به کېږي دلته. دا کلي خو مخکې نه جوړ دی چې ما زه پیژنم. ما مخکې 13 کالونه مخکې نه دلته څه زموږ کسان اوسېده. دا کور چې ما جوړ کړی دا تقریبا 14 کاله کېږي زه دلته اوسېږم. او دغه کلي چې دی دا لوی کلي دی، تقریبا تاسو به کتلې 7 جوماتونه فعال جوماتونه دي چې هغه جمعې مونځ کېږي، اختر مونځ کېږي او ډېر کسان دلته پراته دي چې کم از کم دغه 1000 فامیل نام څه کم زیات به یې که نه دومره زیات خلک دلته اوسېږي. تقریبا دا کلي خو مظلوم کلي دی، مظلوم خلک راغلي دي، نو ځکه مظلوم کلي هم دغسې دی، څوک تپوس والا نشته. خو مونږ مخکې هم دلته شورا کې وو، مخکې اوس سپین ږیري ځوانانو ته وسپارلی دی که نه، دوی اوس کار کوي. او مونږ څونه د کلي په باره کې دغه مکتب نشته، کلي دغه سړک زمونږ د الحمدلله د مرکزي سړک دی چې 8 او 9 متره فراغ دغه لري. او دی سړک په باره کې، مکتب په باره کې او دغه کلینیک په باره کې دلته هیڅ نه لرو، مکتب نه لرو چې ماشومان دې ځای نه بنغر ته ځي. ډېر مونږ دلته هڅه کړې دی، هېچا اوسه پورې زمونږ دغه نه دي کړی، زمونږ کوم چې مطالب هغې چا جواب نه دی راکړی. لکه مکتب وبخښئ خبره م نیسمه، مکتب خو شته، لکه مخکې موږ خپرونو کې یادونه مو کړله که بنغلو کې کار ځي سړی ورتلی شي که نه، اجازه شته ده. خو هغه مین خبره، مین موضوع چې کومه موضوع ده موږ نن خپرونه د هغې موضوع په اړوند، لکه دلته د ادیرې تر ټولو غټ مشکل دی دلته. هغه ځای راځم که نه، مطلب دلته د سړک او نالی نشته، دغه سړک نشته، دې په دار کې دی. دویم دغه مونږ مخکې نه هڅه دا و چې د یو قبرستان مونږ ته باید څوک راکړي، حکومت راکړي یا څوک راکړي، او دې کې هم هېڅ چا مونږ ته دغه کومک ونه کړل، نه حکومت چاته راکړه نه چاته دغه راکړل. اوس دغه ځوانان کور په کور ګرځي، دغه 1000 او څه دغه پیسې جمع کوي او چې قبرستان د اخیستلو لپاره جو کوم خارجي ورونه دي یا داخلي ورونه دي د وطن کې، هغو نه دا اوس هڅه شروع کړې ده. انشاءالله دوی به کوم ځای تعین هم کړی دی چې دوی تللی دی، هغه ځای هم کتلی او دغه کوششونه روان دي او دغه کلي پراته دي. نو دغه څومره وخت کېږي چې دغه اقدام هم وکړو د پیسو ټولولو؟ دا پیسې ټولول خو اوس دغه نوجوانانو شورا اوس دغه کړی دی. مونږ مخکې شورا هم نه وه او مخکې شورا او دغه کلي شورا شته لري، مخکې نه دی، اوس دوی ته سپارلی دی. دوی ته ځوانانو ته سپارلی دی، ځوانانو ته سپارلی دی او مشران شته دي الحمدلله. دلته خو ښه تعلیم یافته خلک دي، ښه مشران خلک دي او اوسېږي دلته. او څه دغه دوی اوس هڅه شروع کړې دی، پته نه لګي چې اوس کوم ځای ته رسولی به او دوی هم روان دي د قبرستان او دغه په باره کې. بلې موږ معاون صاحب دلته ناز رئیس صاحب هغوی سره خو موږ خبرې وکړلې او انشاءالله کار یو 100% نتیجه یې ورکړې ده او انشاءالله کېږي به له خیره سره مخکې. الله دې وکړي، الله دې وکړي. بس دغه یو مسلمانان داسې دی، یو بل سره تعاون سره، یو بل سره چې لاس دغه ورکړي، دغسې مجتمع جوړېږي. دغسې الحمدلله مونږ مسافر خلک دلته راغلي اوسېږو. اوس د زمونږ د مرکز دغه جلال آباد دغه زون شرق مرکز دی دلته، او دلته خلکو نه مونږ غواړو چې مونږ سره باید تعاون وشي، ښه دغه وشي، استقبالیه وشي، ځکه غره نه خلک راغلي دي، ځکه چې هلته مشکلات د وجې نه راغلي، داسې او داسې چکر نه یو راغلی که نه، او ځکه دلته کوم مشکلات چې زمونږ دی باید حل شي او څوک ورونه زمونږ خبره زمونږ فریاد واوري، هغو ته مونږ دغه کوشش دی چې الله دې وکړي تاسو ته او کوم دغه دپاره راغلی نو تاسو ته الله توفیق ورکړي چې دغه زمونږ خبره واورئ او زمونږ په مشکلات حل کړئ. خوشاله اوسئ. ډېره مننه. لکه دلته قومونه دي، لکه مخکې چې یادونه خبرو کې وکړله چې هر قوم خپل ځان ته هدیره لري، آیا په نورستان کې هم دغسې هر قوم ځان ته خپل هدیره لري؟ نورستان هر کلی دی که نه، هلته هر کلی خپل هدیره لري، خپل دغه لري. بیا هم که مسافر راشي بیا هلته موانع نه وي، هر یو چې راځي بس هغه عام دغه یي، هلته شخصي دغه چا دغه نه وي چې چا ملکیت یا چا منع کړي، ټول د کلي خلکو وي یا ټول څوک چې راځي هغه نور شي نو هغې هلته ښخوي.
او دلته چې دی نو الحمدلله زمونږ د پښتانه ورونو هر یو دغه ترتیب لري او مخکې نه یو جریب دغه هغه هر فامیل هغه دغه لري مونږ داسې اوسه پورې توانېدلی نه یو چې ځکه د اقتصاد د کمزوري د وجې نه مونږ نه کم دغه شته دی نه څه شی شته دی خپل کورونه بس هر یو د خپل نافقې د ضرورت لري که نه هغې کې مشکلات دی ځکه غدیره نه لرو مونږ دلته لکه دې موضوع ته خو به د مخکې نه دردېدی که نه مشکلات او مخکې نه مونږ هڅه شروع کړې ده ډېر مخکې هم دغسې او څه دلته چا ویل چې دلته دغه دی دغه بهرآباد کې هلته قبرستان دی ویل هلته او هلته حکومت مونږ ته راکړی هم دی ویل که نه هغه اوسه پورې هېڅ وګ نه شو هلته خلک لاړ شي بیا خلک وایي چې دا زمونږ دی هغسې دی او چا مونږ دپاره دغه ونه کړه اوسه پورې ته کوم شي خلکو تاسو ویل چې دولتي ځای دلته لاړ شئ او هلته خلکو ویل چې هلته دولتي حکومت ویلی دی ویل دا مشران زمونږ تللی وو او بیا هم هغه مونږ ته هغو څه دغه تقسیماتو کې فیصله ونه شو چې تاسو ستا ساحه شو داسې ونه شو نو بیا څوک تللی شي هلته کوم ضرورت مطابق مونږ هر قبرستان ته ځو الحمدلله د خلک هم دلته مانع نه دی اوس پورې څه مونږ کانال ته وړی څه کامه ته وړی څه دغه ته وړو او بس لري مشکل مولوي صاحب ډېر مشکل به نه خامخا مشکل دی نو مجبور یم دلته خو د ښخولو ځای نه لرو خامخا به ځو نو چېرته چې د مدو نصیب شوي هلته ځکه د قبرستان نه لرو چې ځای نو سړی هلته ورځي هلته ترتیب د قوم دپاره دا نورستان مې نه دا کلي چې دي نو دا الحمدلله ډېر غټ کلي ډېر غټ لکه مونږ او هغه ځای نه که نه مولوي صاحب چې مونږ د بنغرو ساحې نه رادننه شو کلي ته او تر دې ځای پورې راغلو نو کافي اندازه ډېره جوماتونه دی دا صرف دغه مدرسې نه دې ځای پورې د آخري جومات دا اووه جوماتونه مونږ همداسې را روان وو لاره کې که نه ویډیو مو کوله دا زما کمرمین ما ته وایي مونږ وایي کامې ته راورسېدو دغسې دی غوښتنه مو څه ده باید څه وشي راتلونکي سره غوښتنه دا دی چې دا کلي زمونږ د خلکو کوم زمونږ فریاد دی باید څوک واوري او مونږ دپاره څه خدمت وکړي ځکه مونږ خو اوسه پورې کوم چا خدمت 1 روپۍ یا 2 روپۍ چا لیدلی نه دی الحمدلله مونږ وایو نو خوا دېخوا د خپلو ورونو ته خپل ورونه دي هغه هم چې الحمدلله هغو څه مرسته ترلاسه کوي دوایي شو دغه غذایي مواد شو نور توضیح کېږي هغو ته سړک پخه شو نور هغې دپاره څه شی شو هر څه خلکو ته وشو مونږ یې نو ځکه چې دغه مونږ دغه دی جمع کېږو یو بل سره او دغه کلي بلکل محروم دی هېڅ ته وګوره خپله چې دا د چا دغه نه دي که د اوسه پورې ډېره مننه خوشحاله اوسئ نورستان میشتو ورونو نه چې د هېواد نه بهر دي څه غوښتنه او پیغام ورپسې لري هغو نه هم دغسې پیغام دی هغه واسې هم دلته اوسېدلي خلک دی اوستلي دي هغه زموږ حالاتو نه ښه پوهې دي باید هغو هم د خپل دغه ایماني او د ورورولي دغه د وجداني دغه مسؤلیت دی الله هغو ته توفیق ورکړی چې هغو څه پیسې یا 10 روپۍ یا څه شی لري او دغه مظلوم دغه وروسته باید کومک وکړي مونږ هم دغسې او دغسې ژوند وکړو چې دغسې د خپل څنګه چې ژوندی خپل کور ته محتاج یم دغسې مړي خپل دغه ته ډېره ته محتاج دی او دغسې هغو ته مونږ غوښتنه کوو چې باید مونږ ته دغه نوجوانان څه پروګرام شروع کړی دوی سره تعاون وکړي او زموږ مشکل دا پروسه مخته لاړه شي کنه کامیاب شي ان شاء الله کامیاب ده خبرې مو ډېره خوږې دي او ډېره مننه خوشحاله شو جزاکم الله خیر الله تاسو توفیق درکړي نو ډېره مننه کوم ملتیا مو کوي او خبرونه تاسو شي وکړئ بیا هم ښه راغلاست د نورستان د مینې خپرونه تاسو هیله ده چې لیدلې اوسي موږ هم په ټولو مسافرو خویندو ورونو نورستان میشتو هغه چې په اروپا خارج امریکا لندن او په نورو ځایونو کې دي هغوی باندې غږ کوو چې دغې کلي خلکو سره ودرېږئ لاس په لاس شئ تر څو د دوی دغه شته مشکلات ستونزې رفع شي دا ډېره سخته چې په یو ځای کې د زر کوره اوسي او څومره تعداد سره خلک به دلته ژوند کوي اول د دې هدیره نه وي نو په هر صورت ملتیا مو کوي که څوک هم مرسته کومک کوي کنټیکټ وکړئ موږ سره کمنټ وکړئ او نمبر ترلاسه کړئ تر بیا چې یوې نوې خپرونه کې ستاسو په درنو چوپړ کې حاضرېږو تاسې په لوی بهونو کې ساتنه تعالی رحمت شپه واچوئ ته چې اوسئ ښاد یاد بریالي اوسئ د یو سوله ډېر سوکاله تلپاتې افغانستان په هیله لوی الله مو مال د خدای په امان